پوښتن تعالی په سپېڅلي خپلواک نامه سره ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع د پلینومونو ضرب دی. د تېرې ورځې موضوعات په تعقیب سره چې د پلینومونو په عملي کې راځي. د پلینومونو ضرب نن موږ تاسې زده کړو چې څنګه کولی سو دوه پلینومونه یو له بل سره چې وکړو ضرب کړو او د دوی د ضرب طریقه څه رقم ده. د دې موضوع د زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاتې تر څو دا موضوع مې په ښه او اساسي شکل سره زده سي. راځو لومړی زموږ تاسې پیل د پلینومونو د ضرب چې کله کوو هغوی درې برخو باندې موږ تاسې غواړو چې دا خبره خلاصه کړو یا په درې باودو کې غواړو چې دا وڅېړو. لومړی برخه چې ده هغوی د مونومونو ضرب په مونوم کې چې کله موږ تاسې غواړو چې یو مونوم ضرب په مونوم چې کوو. مونوم خو موږ تاسې مخکې پېژندلی وو زده کوونکو چې یو حد الجبري افاده هغه الجبري افاده یا هغه پلینوم چې د یوه حد څخه جوړ وي هغه ته موږ تاسې مونوم ویل. اوس وایي کله چې یو مونوم په بل مونوم کې ضربو دلته یو نوټ زده کوونکو او دا نوټ باید تاسې د تیرو ریاضیانو د طاقت قوانینو په اساس باید زده یې. وایي کله چې دوه طاقت لرونکي عددونه سره ضربو او د دې قاعدې سره یو رقم وي بیس سره یو رقم وي نو د قاعدو څخه یوه قاعده نیسو د دوی توانونه یو له بل سره چیز کېږي جمع کېږي چې په ضرب کې له دې طاقت څخه موږ ډېره استفاده کوو او دا طاقت کې دا قانون باید ستاسې همیشه چیز وي په یاد وي. موږ تاسو ته مثالونه راکړي دي. مونوم په مونوم کې وایي تاسې ضرب کې د دې حاصل څنګه کولی سو په لاس راوړو. د دې موضوع لپاره به هم د هغه طاقت قوانینو څخه چیز کوو استفاده کوو او هغه لاسته راوړو. لومړی مثال منفي 15 وای په توان د ا ضرب 15 وای. لومړی ضریب په ضریب کې ضربوو. منفي 15 چې په مثبت 15 کې ضرب کې د منفي 15 او وای په وای کې ضربوو. کله چې وای په وای کې ضربه د دې قاعدې مساوي دي او دا چې توان نه لري توان یې یو دی. له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو توانونه څه په کوو جمع کوو له دې قاعدې په اساس ا جمع یو. نو موږ تاسو ویلی سو چې دا د دې افادې چی سو یا د دغه دوو مونومونو د ضرب حاصل سو چې دا دوه مونومونه یو له بل سره ضرب کړو. دویم مثال وایي تاسې د دې مونومونو د ضرب حاصل په لاس راوړئ. لومړی ضریب په ضریب کې ضربوو. منفي 4 چې په 2 کې ضرب کې دی منفي 8 اس په اس کې ضربو د اس توان 2 دی دلته د اس توان یو دی. نو چې کله قاعدې مساوي وي د قاعدو څخه یوه قاعده نیسو توانونه جمع کوو یو جمع 2 3 او ټي مربع په ټي مکعب کې چې کله ضربو له ټي څخه یو ټي نیسو توانونه جمع کوو 2 جمع 3 5. د دې دوه مونومونو حاصل ضرب مساوي سو په منفي 8 اس مکعب او ټي په توان د 15 سره. دریم مثال یې راکړی دی وایي تاسې د دې د ضرب حاصل په لاس راوړئ چې څنګه کولی سو چې دا مونومونه موږ تاسې چې وکړو ضرب کړو. دا به اشاري عدد دی. په ریاضي کې البته اشاري عدد کسري عدد او د هغوی مربوط عملیه کیدای سي په یو سوال کې راسي ځکه دې ته په ریاضي کې هغه اساسي موضوعات وایي چې باید ستاسې کسري او اشاري عدد او جمع او ضرب او دې شان موضوعات زده یي. کله چې 0.01 اول په 0.01 کې ضربوو د دې یو اسانه طریقه داسې و چې یو په یوه کې ضرب کې څو کېږي یو. دا دوې خانې اشاره ده دا هم دوې خانې اشاره ده. باید د اشاري برخې شمېر 4 خانې سي. نو یوه دانه برخه عدد ونیول 3 صفر ورکوو چې دا 3 خانې پرس 4 خانې پرس وي. اشاره دلته راځي نو یو دانه صفر بل ورکوو چې د اشاره چې پیدا کړي ارزښت پی چې په پی کې ضرب کړو پی مربع. دا د دې دوه مونومونو چې سو ضرب سو. د اخرني مثال لپاره وایي تاسې د دې دوه مونومونو د ضرب حاصل په لاس راوړئ چې موږ تاسو څنګه د دوه مونومونو حاصلولی ضرب لاس راوړلی سو. البته دا موضوع لږ د نورو سوالو څخه متفاوت و د دې سوالو څخه. دلته خو هر عدد توان درلودی اما دلته چې دا توان دی د قوس پر سر باندې دی. د قوس پر سر توان دا معنی چې یو وارې به عدد او متحول له طاقت څخه د کوو بیا یو له بل سره چې کوو ضربوو. نو منفي 2 چې په 3 وارې ضرب کې خپل په ځان کې دی منفي 8 ا چې په توان 3 وي بېرته ا په توان 3 کېږي ضرب منفي عدد چې مربع کې مثبت کېږي 2 چې مربع کې دی 4 ا چې مربع کې دی ا مربع. چې اول مې د طاقت ساده کړه ځکه دوی نسو کولی چې څه وکړو ضرب کړو ځکه دوی یو وارې طاقت درلودی. لومړی د طاقت د قوانینو په اساس ساده کوو او د هغه څخه وروسته بیا چې کوو دی ضربوو. دوی چې اوس سره ضربه یې دا به مساوي سي. اول منفي 8 چې په 4 کې ضرب کې دی منفي 4 8 22 ا مکعب چې په ا مربع کې ضرب کې ا په توان د 15 دا به د دې چې شوي ضرب. نو دا لومړۍ برخه وه چې موږ تاسې د پلینومونو په ضرب کې باید زده وي چې هغوی د مونوم ضرب په مونوم کې و چې څنګه یو مونوم په بل مونوم کې چې کوو ضربو د طاقت د لومړي قانون څخه ډېر چې کوو استفاده کوو. دویمه برخه چې د هغوی د مونوم ضرب په پلینوم کې دی چې څنګه کولی سو یو مونوم په داسې پلینوم کې ضربول چې هغوی له یوه څخه ډېر حدونه ولري. نو کله چې د یوه څخه ډېر حدونه ولري د دې ډول ضرب به بیا څه رقم طریقه وي. دا هم کولی سو چې هغه ډول ضرب په اسانۍ سره چې وکړو حل کړو. سوال یې راکړی وایي تاسې دا مثال چې وکړئ حل کړئ او د دې حل حاصل په لاس راوړئ. د دې یو ضرب داسې دی چې دا مونوم په هر حد کې جلا جلا چې کوو ضربوو.
x مکعب چې په x کې ضرب کې د هغه قوانین په اساس x وسه یو x توانونه جمع کېږي یو جمع 3 د 4 منفي x مکعب چې په x مربع کې ضرب کې د x په توان 5 کېږي او y په توان 4 ځکه y نشته هغه y چې کو خپل کاږو y په توان 4 خپل کاږو دا یو مونوم مشتسي په پولینوم کې ضرب کې یعنی کله چې مشتسي مونوم په پولینوم کې ضربو په هر حد کې جلا جلا چې کو ضربو دویم مثال وای تاسو دا مونوم په دې بینوم کې ضرب کې نو په هر حد کې جلا جلا چې کو ضربو اول دوه چې په یو کې ضرب کې د 2 دلته m مربع n مکعب څه د نسته هغه m مربع n مکعب چې کو خپل کاږو دوه چې په 4 کې ضرب کې د منفي 8 ام مربع چې په ام کې ضرب کې د ام مکعب او ان مکعب چې بیا په ان 4 کې ضرب کې توانونه جمع کېږي ان په توان د 4 درې سره جمع کو دی و دا د دې دواړو پولینومونو چې ضرب چې موږ څنګه کولای شو د لاس راو د دریم حالت لپاره کېدای شي د پولینوم له 2 څخه ډیر حدونه ولري کېدای شي 3 حد ولري کېدای شي 4 حد ولري هر څو حدونه کېدای شي راس د دې هم دغه طریقه ده په هر حد کې جلا جلا ضربو یا دا حد راخ په دې حد کې ضربو بیا دا حد راخ په دې حد کې ضربو او بیا دا حد راسل کېږي په دریم حد کې چې کېږي ضربېږي او چې په هر حد کې ضرب وو منفي 4 چې په 5 کې ضرب کې د منفي 0 اس مربع چې په اس مربع کې ضرب کې د اس په توان د توانونه جمع کېږي 4 ټي مربع چې په ټي کې ضرب کې د ټي مکعب په اول حد کې ضرب شو منفي 4 چې په منفي مثبت 6 کې ضرب کې منفي 4 ضرب 6 د 4 6 24 اس مربع چې په ساده اس کې ضرب کې اس توانونه جمع کېږي 3 ټي مربع چې په ټي کې ضرب کې ټي مکعب منفي په منفي کې مثبت کېږي 4 ضرب 2 د یا 8 اس مربع چې په اس مربع کې ضرب کې اس په توان 4 کېږي او ټي مربع چې په ټي مربع کې ضرب کې ټي په توان د 4 کېږي دا د دې دواړو پولینومونو چې یو مونوم مشترک رواسي په پولینوم کې مزار کې د پولینوم په هر حد کې جلا جلا چې کو ضربو او د قیمت لاس ته راوړو دلته یو نور تر کول سوی دی وای د یو مکعب حجم موږ څنګه کولی شو چې لاس راوړو مکعب داسې یو جسم وي مکعب مستطیل البته چې لکه د یو تاک جوړښت چې بودونه یې 6 بوده لري او هر بود یا هر برخه یو مستطیل وي د دې حجم څنګه کولی شو په لاس ته راوړو د حجم لپاره فارمول چې طول ضرب عرض ضرب چې ارتفاع مشترک کله د یو مکعب مستطیل حجم په لاس راوړو یا د یو مکعب حجم نو د هغې د یو مکعب یا د مکعب مستطیل حجم چې لاس ته راوړو هغه طول ضرب عرض ضرب ارتفاع چې کېږي ضربېږي دوی یو سوال کړی دی وایي که د مکعب طول 2x وي د مکعب مستطیل عرض x وي او ارتفاع دومره وي تاسې حجم پیدا کړئ د دې سوال لپاره چې موږ تاسو د دې حجم پیدا کوو نو د حجم لپاره داسې فارمول چې 3 سره موږ ته شکو ضربو v به مساوي سي طول 2x عرض x او ارتفاع x جمع 2 اوس چې 3 دانې راسي 3 دانې بیا موږ څنګه کولی شو چې سره ضرب کړو اول به دا مونوم په مونوم کې ضرب کړو v به مساوي سي 2x چې په x ضرب کې دی 2x مربع ضرب x جمع 2 اول می مونوم په مونوم کې ضرب کې 2x په x کې 2x مربع اوس بیا د پولینوم راخو په د مونوم راخو په هر حد کې د پولینوم چې کو ضربو په دې دوه حده کې ضربو نو باره به د v قیمت مساوي سي 2x مربع چې په x ضرب کې دی 2x مکعب 2 چې په 2 کې ضرب کې دی مثبت 4x مربع خپله کړ ځکه بل x حد نشته نو موږ تاسو ویلی سو که چیرې د یو مکعب حجم چې موږ لاسته راوړو د هغه مکعب حجم به هغه عبارت له 2x مکعب مثبت 4x مربع څخه وي چې موږ تاسو څنګه کولی سو چې د نوموړي مکعب حجم لاسته راوړو که چیرې طول عرض او ارتفاع راکړي د دوه برخو په بشپړېدو څخه وروسته دریمه نهایي مرحله چې دا هغوی موږ تاسې د یو پولینوم ضرب په پولینوم کې کېدای شي چې 2 حده یا 3 حده راکړي موږ څنګه کولی شو چې هغوی په 2 حده یا 3 حده کې چې وکړو ضرب کړو زده کوونکو د دې موضوع دپاره یو 3 مثاله موږ تاسو غواړو چې حل یې کړو چې او په هغه اړه ښه پوه سو لومړی مثال یې راکړی دی وایي تاسې x منفي 4 ضرب x منفي 15 دا مې یو پولینوم دی دا مې یو پولینوم دی وایي دا ته ضرب کړي د دې د ضرب طریقه داسې ده چې یو وارې x راخیستل کېږي په لومړي حد کې ضربېږي او بیا په دوم حد کې ضربېږي دا چې کله ضرب سو بیا وروسته د دوم حد نوبت دی بیا 4 یو وارې په x کې ضربو او بیا 4 په 15 کې ضربو نو د دې د حل طریقه داسې ده x چې په x کې ضرب کړو x مربع x چې په منفي 15 کې ضرب کې دی منفي 15x لومړی حد ضرب د دویم حد نوبت دی منفي 4 چې په x ضرب کې دی منفي 4x او منفي چې په منفي کې ضرب کې دی مثبت 4 15 شل
یعنی کله چې موږ تاسې دوه حده پلینمونه سره ضربو یا یو حد په ټولو حدو کې ضربو او بیا دویم حد په ټولو حدو کې څه کوو ضربو. اوس په دې کې مشابه حدونه څه کوو ساده کوو. اکس مربع بل ځای نشته، اکس مربع حد څه کوو خپله کاږو. منفي 5 اکس او منفي 4 اکس د منفي 9 اکس مشابه حدونه سره جمع کیږي او مثبت شل. نو موږ تاسو ویلی سو چې د دې دوه پلینمونو ضرب چې کله دا دوه پلینمونه موږ ته ضرب کړو د دې د ضرب حاصل هغوی اکس مربع منفي 9 اکس جمع شل د دې دواړو پلینمونو چې سو ضرب حاصل سو. دویم سوال وایي که چیرې داسې سوال یې راکړی دا هم همدغه رقم قانون دی لکه دا یو حد په ټولو حدو کې ضربو بیا دویم حد په ټولو حدو کې ضربو. د دې ضرب چې کله موږ تاسې لاسته راوړو اول اکس مکعب چې په 2 اکس مربع کې ضرب کې د دې ضریب یو دی، یو ضرب 2 دی 2 اکس مکعب چې په اکس مربع کې ضرب کې اکس په توان ده 15 توانونه جمع کیږي. بیا اکس مکعب چې په منفي اکس ضرب کې منفي اکس په توان ده 4. بیا چې اکس مکعب په مثبت یو کې ضرب کړو د مثبت اکس مکعب. لومړی حد موږ تاسې په دې کې څه وکړئ ضرب کړئ او د هغوی حاصل مې لاسته راوړئ. بیا د دویم حد نوبت دی 2 اکس چې په 2 کې ضرب کې دی 4 اکس چې په اکس مربع کې ضرب کې دی اکس مکعب. 2 چې په منفي یو کې ضرب کې د دې ضریب یو دی منفي یو ضرب 2 د 2 اکس په اکس کې اکس مربع او 2 اکس چې په یو کې ضرب کې بیرته 2 اکس. اوس نو چې دوی کله تا د دې د ضرب حاصل ساده کړي اوس نو د دې هغه نهایي جواب د پیدا کولو لپاره مشابه حدونه ساده کوو. اکس 15 په نورو حدو کې نشته نو دغه یوه نه حد دی نو دی خپله لیکل کېږي 2 اکس په توان ده 15. اکس 4 بل ځای نشته نو دا مشابه حد ځان ته نه لري دی خپله لیکل اکس په توان ده 4. اکس مکعب دا حد هم دی دا حد هم دی دواړه مثبت بیا جمع کېږي یو ضریب دا دی 4 دا دی دا 15 اکس مکعب او منفي 2 اکس مربع خپله او مثبت 2 اکس. نو موږ تاسو وایي چې دا دوه پلینمونو چې موږ تاسې سره ضرب کړله د دې د ضرب حاصل مساوي له 2 اکس په توان 15 منفي اکس په توان 4 مثبت 15 اکس مکعب منفي 2 اکس مربع او مثبت 2 اکس د دې دواړو پلینمونو چې سو ضرب سو. کیدای شي په پلینوم کې موږ تاسو ته 3 حده پلینمونه راکړي څنګه کولی سو هغه چې وکړو ضرب کړو. د دې ضرب داسې دی یو وارې دا دوه دانې حدونه خپل په مابین کې ضربو بیا وروسته دریم حد ضربو. اول به د لومړی قوس خپله ولیکو ا جمع بي دا چې کله ضربو اول ا په ا کې ضربو او بیا ا په بي کې ضربو. ایچ په ا کې ضرب کې ا مربع ایچ په بي کې ضرب کې ا بي بیا د بي نوبت دی بي چې په ا کې ضرب کې ا بي او بي چې په بي کې ضرب کې بي مربع. دا چې لږ ساده کو د دویم قوس اول قوس ا جمع بي خپله کاږو ا مربع بل ځای نسته خپله کاږو ا بي و ا بي چې سره جمع کې دی 2 ا بي او مثبت بي مربع. اوس نو چې کله موږ تاسې دا لومړي دوه قوسه ضرب کړله او اول قوس موږ تاسې پرېښوئ د هغه څخه دا د یو بل پلینوم جوړ سو. اوس بیا به دا پلینوم راخو په دې پلینوم کې څه کوو ضربوو. یو وارې ا په ټولو حدو کې ضربوو ایچ په ای کې ضرب کې ا مربع ایچ په 2 ای کې ضرب کې دی 2 ایچ په ای کې ضرب کې دی ا مربع بي مثبت ایچ په بي مربع کې ضرب کې ا بي مربع مثبت. اوس د بي نوبت دی بي چې په ای بي کې ضرب کې ا مربع بي او بي چې په 2 ای بي کې ضرب کې مثبت 2 ای بي مربع او بي چې بیا په بي مربع کې ضرب کې بي مکعب. اوس نو هغه برخې چې که چیرې په دې کې مشابه برخې وي هغې کولی چې ساده کړو. اوس مثلا دا برخه چې 2 ای بي ا مربع بي مربع دا برخه دا مشابه ده له دې برخې سره ا مربع بي سره او دا برخه چې بیا ده چې ا بي مربع چې ده دا برخه بیا مشابه ده له دې برخې سره چې د 2 ا بي مربع سره ده د دې سره چې شته مشابه ده. نو د دې د ساده کولو لپاره چې موږ تاسو دې نور هم څه وکړو ساده کړو د دې ساده کولو لپاره ا مربع بل ځای نشته ا مربع خپله کاږو 2 ا مربع بي او یوه دانه ا مربع بي دا د زرغون برخه د زرغونې برخې سره څه کوو جمع کوو چې د دې حاصل څه وکړو په لاس راوړو او ساده یې کړو. نو 2 دا دی یو دا دی دا به 3 ا مربع بي مثبت 3 ا مربع بي شین برخه د شنه برخې سره چې جمع کوو ا بي مربع مثبت 2 ا بي مربع دا مثبت 3 ا بي مربع او بي مکعب بل ځای نشته هغه بي مکعب څه کوو خپله کاږو. نو موږ تاسو ویلی سو چې د دې نهایي جواب چې کله موږ تاسو دا 3 دانې پلینومونه یو له بل سره ضرب کړله
د دې درو پلینومونو د ضرب حاصل مساوي له دې برخې سره سو. نو کله چې موږ ته که 2 دانې پلینومونه راکړي وي او که چیرې 3 پلینومونه راکړي وي، که 2 راکړي وي هم کولی سو یو حد په ټولو حدو کې ضرب او بیا دویم حد په ټولو حدو کې چې کوو ضرب. که چیرې بیا 3 پلینومه راکړي وي، د هغوی د ضرب لپاره داسې چې لومړی 2 پلینومونه سره ضرب، کله چې هغه ساده سو بیا وروسته دریم پلینوم چې کوو ورضربو. د ضرب د عملیې چې خاصیتونه چې دا 3 برخې موږ ته د پلینومونو د ضرب او پلینومونو ضرب په همدې 3 برخو باندې چې سوی ویشل سوی وو. د ضرب د عملیې خاصیتونه چې کله زده کوونکو موږ ته بحث کوو 2 خاصیت موږ ته وایي. یو د ضرب د عملیې تبدیلي خاصیت دی، که په ضرب عملیې کې پی ویسو د کیو ځای ته او کیو ویسو د پی ځای ته په ضرب عملیې کې په سوال کې تغیر نه راځي. او دویم خاصیت بیا اتحادي خاصیت دی. اتحاد دا معنی که ته وایي 3 پلینومونه ضربوې، که اول کیو آر ضرب کړې وروسته پی پکې ضرب کړې، او که اول موږ ته پی و کیو ضرب کړو او وروسته بیا آر ضرب کړو، بیا د دې هم په جواب کې کوم تغیر یا فرق نه راځي. نو 2 خاصیته موږ ته د پلینومونو په ضرب کې چې کوو وایي یا بحث پر کوو. یو یاداشت شته، په یاداشت کې وایي د ځینې هندسي شکلونو د مساحت فارمولونه چې کله موږ ته غواړو چې د ځینې هندسي شکلونو مساحتونه په لاس راوړو چې هغوی دپاره یو څو دانې ما دلته د نمونې په شکل کښلي دي. د مستطیل د مساحت دپاره فارمول داسې دی چې ا مساوي کېږي طول ضرب عرض، یعنې د مستطیل طول په عرض کې ضربیږي. د مربع د مساحت دپاره فارمول داسې دی چې زوله ضرب زوله، یعنې د مربع ټولې زولې مساوي دي، د هغوی 2 زولې موږ ته چې کوو ضربو. د مثلث مساحت دپاره بیا 2 ډوله فارمولونه شته، خو یو داسې فارمولونه چې قاعده او ارتفاع معلوم وي، نو فارموله 1/2 قاعده ضربي ارتفاع له دې فارمول څخه استفاده کوو. لومړی مثال دلته 2 مثاله یې راکړي، وایي تاسې د یو مستطیل طول n جمع 5 او عرض n منفي 4 دی. وایي تاسې د دې مستطیل چې پیدا کړئ مساحت په لاس راوړئ چې د دې مستطیل مساحت دا موضوع ځکه دلته موږ وایو چې د پلینومونو له ضرب څخه چې کېږي په دې موضوع کې استفاده کېږي. د پلینومونو د ضرب د استعمال ځای ته معلوم سو چې موږ آیا په بل ځای کې د پلینومونو له ضرب څخه استفاده کولی سو که نه. د یو شکل د مساحت په پیدا کولو کې تاسې کولی سو له دې څخه استفاده وکړئ. او اوس نو دوی دواړه طول و عرض سره ضربوو، n جمع 5 او n منفي 4 طول ضربي عرض ای به مساوي سي انچ په n کې ضرب کې n مربع، انچ په منفي 4 کې ضرب کې منفي 4n مثبت 15 ضربو 15 په n کې ضرب کې دی 15n او منفي 4 15 شل. دې که لږ مشابه حدونه یې ساده کړو، n مربع حد چې کوو خپله کاږو، منفي 4n د مثبت 15n څخه کم کې مثبت 1 نه n پاتېږي او منفي شل چې خپله. نو موږ تاسو ویلی سو چې د دې مستطیل مساحت هغه مساوي سو په n مربع مثبت n او منفي شل. کله چې د مستطیل طول او عرض یې راکړي وایي تاسې د مستطیل مساحت په لاس راوړئ، نو د دې طول او عرض سره ضربو د پلینومونو د ضرب په اساس یې مساحت په لاس راوړو. د اخرني سوال دپاره وایي د مربع د مساحت د فارمول څخه باید موږ څه وکړو استفاده وکړو. که چیرې د مربع یوه زوله m جمع 14 وي، ځکه د مربع ټولې زولې څه دي مساوي دي، نو چې یوه زوله m جمع 14 ټولې زولې m جمع 14 دي، نو موږ تاسې دا زوله خپل په ځان کې 2 وارې ضربو m جمع 14 ضرب m جمع 14. او چې دا کله سره ضربو a به مساوي سي m چې په m کې ضرب کې د 2 پلینومونو ضرب دی د m مربع، m چې په 14m کې ضرب کې دی 14m، بیا د 14 نوبت 14 چې په m کې ضرب کې دی 14m او 14 چې په 14 کې ضرب کې 1.9 a به مساوي سي m مربع بل ځای مشابه حدونو کې نشته، m مربع چې کوو خپله لیکو مثبت 14m دا دی او 14m دا دی، دې چې سره جمع کې 16m جن جوړیږي او مثبت 1.9. نو ویلی سو که چیرې د مربع چې یوه زوله m جمع 14 ده، د هغې مربع مساحت چې کله موږ تاسې په لاس راوړئ د هغې مربع مساحت m مربع جمع 16m جمع 1.9 دا د دې مربع مساحت سو چې یوه زوله m جمع څوره کړې وه 14. نو زده کوونکو دا وه زموږ تاسې بحث موضوع د پلینومونو ضرب چې څنګه کولی سو پلینومونه موږ تاسې ضرب کړو او پر څو حالاتو باندې ضرب وایسو. موږ تاسې په 3 برخو کې مطالعه کړله، یو د مونوم ضرب په مونوم کې، بل مونوم ضرب په پلینوم کې، او درېیمه برخه د پلینوم ضرب په پلینوم کې و چې موږ تاسې هغوی مطالعه کړله. د پلینومونو د ضرب د استعمال حالتونه مې هم ولیدل چې موږ کولی سو چې په هندسي اشکالو په مساحتونو کې د پلینومونو له ضرب څخه استفاده وکړو. که چیرې د یو مستطیل طول یا عرض یا د یو مربع یو زوله د یو پلینوم په شکل راکړي، کولی سو د پلینومونو له ضرب په مرسته هغوی موږ ته چې وکړو حل کړو. د بل یو داسې موضوع پر چې بیا زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په لوی چښتن تعالی مې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.